جنون کیف کلی دیدن د خوب تعبیر او غزل زما ژوندون دستا بیلتون نیمګړی ژوند او بدلون زما ژوندون دستا بیلتون نیمګړی ژوند او بدلون زما دلی مې له زړه څخه زما در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شېبه در پسې مرم شېبه در پسې مرم ته مزه چې د هر ارمان د ګل غوټۍ مې ته ته مزه چې د هر ارمان د ګل غوټۍ مې ته ته مزه چې کومه څه کیسه در پسې مرم ته مزه چې کومه څه کیسه در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شېبه در پسې مرم شېبه در پسې مرم ختلی مې له زړه څخه زما در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شېبه در پسې مرم شېبه در پسې مرم څه هجر ستا جنون کړم څه حالاتو لیونی کړم څه هجر ستا جنون کړم څه حالاتو لیونی کړم له شوره ګرځوم ډکه سینه در پسې مرم له شوره ګرځوم ډکه سینه در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شېبه در پسې مرم شېبه در پسې مرم ختلی مې له زړه څخه زما در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شېبه در پسې مرم شېبه در پسې مرم په لپه د لاسو کې دې له لویه خدایه غواړم په لپه د لاسو کې دې له لویه خدایه غواړم هر وخت مې وي د لاس له قلم د در پسې مرم هر وخت مې وي د لاس له قلم د در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شېبه در پسې مرم شېبه در پسې مرم ختلی مې له زړه څخه زما در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شېبه در پسې مرم شېبه در پسې مرم لمن د ترږمو کې لکه ستوری لمه ورکه لمن د ترږمو کې لکه ستوری لمه ورکه لټون کې دې شوم توره تاریکه در پسې مرم لټون کې دې شوم توره تاریکه در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شېبه در پسې مرم شېبه در پسې مرم ختلی مې له زړه څخه زما در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره
شیب در پسی مرم شیب در پسی مرم رالوتی د مرګونی انقلاب سړسیلې دا رالوتی د مرګونی انقلاب سړسیلې دا طالب د ځوانۍ خیال دې ساته در پسې مرم طالب د ځوانۍ خیال دې ساته در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شیبه در پسې مرم شیبه در پسې مرم ختلی مې له زړه څخه ځمه در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شیبه در پسې مرم شیبه در پسې مرم د ورکو لارو راکه لاره وایه په کوم خوا یې د ورکو لارو راکه لاره وایه په کوم خوا یې څارم دې بدر لار یمه خفه در پسې مرم څارم دې بدر لار یمه خفه در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شیبه در پسې مرم شیبه در پسې مرم ختلی مې له زړه څخه ځمه در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شیبه در پسې مرم شیبه در پسې مرم د زړګي درد مینې راز د عشق تفسیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د زړګي درد مینې راز د عشق تفسیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل زما ژوندون د ستا بېلتون نیمګړی ژوند او بدلون زما ژوندون د ستا بېلتون نیمګړی ژوند او بدلون زما ژوندون د ستا بېلتون نیمګړی ژوند او بدلون په ډېر کم وخت له خپله بخت په ما تاثیر او غزل په ډېر کم وخت له خپله بخت په ما تاثیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د زړګي درد مینې راز د عشق تفسیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل نیسمه لاس په ډېر اخلاص په دعا له اوږو پاس نیسمه لاس په ډېر اخلاص په دعا له اوږو پاس نیسمه لاس په ډېر اخلاص په دعا له اوږو پاس په زړه ثنا د پاک الله اوښکې ځنځیر او غزل په زړه ثنا د پاک الله اوښکې ځنځیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د زړګي درد مینې راز د عشق تفسیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د مینې لار تر سر د دار د ارمانو په ګفتار د مینې لار تر
سر د دار د ارمانو په گفتار د مینې لار تر سر د دار د ارمانو په گفتار د عشق آغاز په لوړ آواز غږ د تکبیر او غزل د عشق آغاز په لوړ آواز غږ د تکبیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د زړګي درد د مینې راز د عشق تفسیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل په نیمه شپه لپه لپه دعا جانان ته تحفه په نیمه شپه لپه لپه دعا جانان ته تحفه په نیمه شپه لپه لپه دعا جانان ته تحفه سترګو کې نم په هر قدم زړګي کې ویر او غزل سترګو کې نم په هر قدم زړګي کې ویر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د زړګي درد د مینې راز د عشق تفسیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل ستړی دوران د غم باران زما ځورېدلی ارمان ستړی دوران د غم باران زما ځورېدلی ارمان ستړی دوران د غم باران زما ځورېدلی ارمان په احترام د خیال لبام زما تصویر او غزل په احترام د خیال لبام زما تصویر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د زړګي درد د مینې راز د عشق تفسیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د مات زړه حال په لوړ کمال لیک مې د زړه په دیوال د مات زړه حال په لوړ کمال لیک مې د زړه په دیوال د مات زړه حال په لوړ کمال لیک مې د زړه په دیوال کړمه کوشش غواړم بخشش غمجن بهیر او غزل کړمه کوشش غواړم بخشش غمجن بهیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د زړګي درد د مینې راز د عشق تفسیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل لاس په ډېر اخلاص په دعا له اوږو پاس په زړه ثنا د پاک الله اوښکې ځنځیر او غزل په زړه ثنا د پاک الله اوښکې ځنځیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د زړګي درد د مینې راز د عشق تفسیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د مینې لار تر سر د دار د ارمانو په گفتار د مینې لار تر سر د دار د ارمانو په گفتار د مینې لار تر سر د دار د ارمانو په
جنون کیف کلی دیدن د خوب تعبیر او غزل په نیمه شپه لپه لپه دعا جانان ته تحفه په نیمه شپه لپه لپه دعا جانان ته تحفه په نیمه شپه لپه لپه دعا جانان ته تحفه سترګو کې نم په هر قدم زړګي کې ویر او غزل سترګو کې نم په هر قدم زړګي کې ویر او غزل د جنون کیف کلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د زړګي درد مینې راز د عشق تفسیر او غزل د جنون کیف کلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د جنون کیف کلی دیدن د خوب تعبیر او غزل ستړی دوران د غم باران زما ځورېدلی ارمان ستړی دوران د غم باران زما ځورېدلی ارمان ستړی دوران د غم باران زما ځورېدلی ارمان په احترام د خیال لبام زما تصویر او غزل په احترام د خیال لبام زما تصویر او غزل د جنون کیف کلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د زړګي درد مینې راز د عشق تفسیر او غزل د جنون کیف کلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د جنون کیف کلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د مات زړه حال په لوړ کمال لیک مې د زړه په دیوال د مات زړه حال په لوړ کمال لیک مې د زړه په دیوال د مات زړه حال په لوړ کمال لیک مې د زړه په دیوال کړمه کوشش غواړم بخشش غمجن بهیر او غزل کړمه کوشش غواړم بخشش غمجن بهیر او غزل د جنون کیف کلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د زړګي درد مینې راز د عشق تفسیر او غزل د جنون کیف کلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د جنون کیف کلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د جنون کیف کلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د جنون کیف کلی دیدن د خوب تعبیر او غزل غتلی بلا زړه څخه د مدر پسې مرم غتلی ملا زړه څخه د مدر پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شیبه در پسې مرم شیبه در پسې مرم غتلی ملا زړه څخه د مدر پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شیبه در پسې مرم شیبه در پسې مرم ماښامه د سلګۍ وږمو غېږ کې مې واخله ماښامه د سلګۍ وږمو غېږ کې مې واخله کرار کرار مې غېږ کې زنګوه در پسې مرم کرار کرار مې غېږ کې زنګوه در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شیبه در پسې مرم شیبه در پسې مرم غتلی مې له زړه څخه ځمه در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شیبه در پسې مرم شیبه در پسې مرم ته مزه چې د هر ارمان د ګل غوټۍ مې
چې کوم څه کیسه در پسې مرم ته مزه چې کوم څه کیسه در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شېبه در پسې مرم شېبه در پسې مرم ختلی مې له زړه څخه ځمه در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شېبه در پسې مرم شېبه در پسې مرم څه هجر ستا جنون کړم څه حالاتو لیونی کړم څه هجر ستا جنون کړم څه حالاتو لیونی کړم له شوره ګرځوم ډکه سینه در پسې مرم له شوره ګرځوم ډکه سینه در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شېبه در پسې مرم شېبه در پسې مرم ختلی مې له زړه څخه ځمه در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره شېبه در پسې مرم شېبه در پسې مرم بله په د لاسو کې دې له لویه خدایه غواړم بله په د لاسو کې دې له لویه خدایه غواړم هر وخت مې وي د لاس له قلم د در پسې مرم هر وخت مې وي د لاس له قلم د در پسې مرم رنځېږمه رنځور هره غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د زړګي درد د مینې راز د عشق تفسیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل زما ژوندون د ستا بېلتون نیمګړی ژوند او بدلون زما ژوندون د ستا بېلتون نیمګړی ژوند او بدلون زما ژوندون د ستا بېلتون نیمګړی ژوند او بدلون په ډېر کم وخت له خپله بخت په ما تاثیر او غزل په ډېر کم وخت له خپله بخت په ما تاثیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د زړګي درد د مینې راز د عشق تفسیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل د جنون کیف ښکلی دیدن د خوب تعبیر او غزل غیږ کې زنګوه در پسې مرم قرار قرار مې غیږ کې زنګوه در پسې ملګرو خدای تعالی دې وکړي چې پروګرام سر خلاص سوی یې تاسو راځئ زه به دغه کلیک کوم تاسو ګورئ ما ته دغه صفحه را خلاصه کړه چې دغه ټوله د موبایل اړوند شیان دي پکې چې ما سره موبایل په حافظه کې کوم دي هغه ټول دلې دي پکې اوس نو ما دلته یو کار نه و کړی په دغه کې هغه به وکړئ را بسېدلې و دغه ځای ته او دغه ایمیج چې دا سایز چې موږ څومره وکړی ده دا به فیلډ کوي تر څو ټول پکې ښکاره شي عکس تاسو ورته ګورئ زه دننه پکې دغه شي ټول پکې ښکاره شي او ملګرو دغه یو خوندور ډیزاین ولو که څه هم ورته وکتل چې بیخي په خوندور ډیزاین سره شاید به مطلب د دې ورجرس کوي یا به په دې کې اصول کوي اوس څو بجې دي چې دا د ساعت هغه ورکوي
زه اوس مطلب په دې کې لیکمه چې 12 اوس حمله وړکۍ ده 50 دغو څخه به هم سایز ورغړ کې مطلب اتیا څومره چې تاسو خوښوي په دې کې مطلب 40 په دې کې زه اوس لیکم چې له 12 څخه څو تېرې دي 50 مطلب مثال مې یوازې درکړو چې ستاسو خوښوي نو تاسو ګورئ دلته سایز له دغو نور څخه هم غټ نور اضافه سایز هم شته هر څومره چې تاسو کوئ ورکړئ دا به داسې کړئ او دغه د تاریخ اړوند دغه دی به هم سایز زیات کړئ دغسې اوس مطلب زه دلته پکې لیکم چې 2025 د څو مې دا سلش به ورکړئ د اولې 14 دی انشاءالله همدغه تاریخونه به سایز ورکوي ملګرو دلته دغه کوډونه چې دغه ولو دغه کوډ یو دغه کوډ ده چې دغه زه په ویډیو په ډسکریپشن کې نسم اچولی نو ټلګرام چینل لینک زموږ د یوټیوب په معلوماتو په څنګه کې شته په هغه ځای کې ټلګرام چینل لینک ده هغه ته به ورسئ ټلګرام چینل باندې به لینک باندې به کلیک وکړئ نو دغه کوډونه موږ هلته ټول درته پکې اچولي یو دغه کوډ ده او دغه کوډ او ټول کوډونه دغه دا اوږد کوډ څه ده دغه کوډونه تاسو ته موږ په ویډیو کې نسو اچولی ځکه کې لویږي ټول حروفونه یې زیات دي ځکه ځینې توري دي چې هغه په ډسکریپشن کې هغه ډسکریپشن نه مني چې یعنې غیر قانوني هغه دي لکه دغه او دغه داسې نور نو دغه په ډسکریپشن کې نه لویږي نو په همدې خاطر باندې دغه کوډونه دا کوډونه به زه په ویډیو کې درته واچوم نو خدای وکړي چې په ویډیو مو سر خلاصوئ دا داسې صفحه ده لکه د موبایل صفحه دغه صفحه تاسو ورته وګورئ دغه د موبایل دغسې صفحه دغسې یو صفحه موږ اوس په سکیچ ویر کې جوړه کړه تاسو ورته وګورئ ما سره اوس مصباح التنویر فی موجبات تکفیر دا په دغه کې ده ما سره تاسو ورته وګورئ دغلته دغه مصباح التنویر دا تاسو ورته وګورئ دغه او دغه خپله زموږ دا کاریال ده دغه موبایل کور نوم سره چې موږ جوړ کړو اوس که چیرې زه تاسو ورته ګورئ دلته دا کاریال درته وښیم رامسو چیرې دغه څه شي نوم یې ده دغه دا کاریال زه غواړم څنګه یې کړم زه په دې باندې کلیک وکړم دوی ماته څه شي راوړئ یوه شېبه ملګرو په دې کې لږ دغه وسو دلته به راسئ ملګرو تاسو په دغه ځای کې په دغه ځای ته به راسئ بېرته به دغه اون کړئ هغه ته کسټم ویو ته دغلته چې کله راغلی دغه ډیالوګ به ختم کړئ دغه یا هم دا دې وي دې دا ډیالوګ دې وي نو زه ورته وایم چې کله زه په دغه باندې کلک کلیک وکړم په څه شي باندې په دغه باندې ورته وګوره دغه زه ورته وایم چې کله زه په باندې کلک کلیک وکړم نو دی بیا ماته څنګه شي راواړئ تاسو اوس ورته ګورئ چې دغه یاري بېرته ویډیو بندوم او بیا یې رانوم یو ځل یې سمه ده مګر تاسو ګورئ هغه بجې چې دي بیخي غټې شولې نو په دغه کې څو ځله بېرته به شاته لاړ شئ دلته دغلته به راسئ د دغه کې څه شي ستونزه ده زما په ساعت کې نو دا فکر سم کار کوي دغه یا چې دا ساعت کې زما په ساعت کې څه ستونزه ده موبایل کې دغه پوره خوندوره طریقه ولې تاسو ورته ګورئ زه په دې ځای باندې کلیک وکړم دلته چې کله مو کلیک وکړو نو تاسو ورته وګورئ یوه شېبه ملګرو دغه ده دلته اوس زه په دې باندې چې کله کلیک وکړم د مصباح التنویر باندې نو هغه شاید ستاسو لو ماته دا برنامه د خلاصه کړله دغه یو ورور پروګرام جوړ کړی ډېر خوندور دغه یې جوړ کړی ده نو دغه دې نه زه وځم بېرته نو دغه سکیچ ویر تاسو ورته وګورئ دلته ما هغه دغه کوم یو دغه څه نومېږي دغه یو پروګرام په دې باندې زه کله په زوره کلیک وکړم نو دی به ماته حذف شي فی الحال اوس دلته په صفحه کې شته تاسو ورته وګورئ دغه دی اوس دغه صفحه کې هم شته زما په دغه صفحه کې دغه او دغه زموږ خپله کاریال ده دغه
دغه زموږ کاریال ده. تاسو که ورته وګورئ موبایل کور نو تاسو ورته ګورئ زه دغه حذف کړم. زما په کاریال کې دغه پروګرام دا کوم اوس موږ جوړ کړی، زه په دې باندې ټینګ فشار راولم، په هو باندې کلیک ورته کوم. تاسو اوس ورته ګورئ ما ته هغه راواړول، زه بیا دغه باندې کلیک کوم، ویتم الغاء تثبیت یعنې دی حذف شولو نو ډیلیټ. تاسو ورته ګورئ دلته هم ورک شي او هغلته هم یوه شېبه لږ وخت نیسي، دا دلته ورک شو. اوس ورته ګورئ په خپله صفحه کې وګورم، همدغه ده خپله صفحه کې هم د اس په دغه کې حرفونو کې دغه اس په دې ځای کې نسته. نو کوډو لپاره یا هم د پروژې لپاره ملګرو که چېرې تاسو غواړئ یا پروژه ترلاسه کړئ نو له موږ سره په اړیکه کې سئ یا هم ټلګرام چینل کې دغسې جوین سئ او له هغه ځای څخه پروجیکټ او ټول معلومات او دا کوډونه ټول ترلاسه کړئ. تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ او ښه ملګرو زموږ نمبر چې ده واتساپ نسته، په نمبر باندې مو 0 زه په ډسکرپشن کې درته اچوم، یوازې ټلګرام چینل سته او ایمیل مو هم د سباون غزنوي په نوم سره سته. که له هرې لارې تاسو غواړئ موږ ته میسیج وکړئ ټلګرام چینل کې کوجین سوی خو لا خبره دلته میسیج راته کولی سئ او دغه پروجیکټ او کوډونه د هغه ځایه ترلاسه کولی سئ. نو تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.